السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې تاسو په ټوله تر روغ جوړه د عافیت جامې په تنې ملګرو ډېر خوشحاله یم زه بیا تاسو ته په نوې خوندوره معلوماتي ویډیو کې حاضر یم. ملګرو په نوې ویډیو کې طریقه درکوم چې موږ څنګه کولی شو خپل شاوخوا کوم محیط کې چې موږ ژوند کوو هغه ځای کې سیګنل سټریم معلوم کړو. یعنې مطلب څه شی په کوم ځای کې نیټ تیز کار کوي او په کوم ځای کې نیټ ضعیفه کار کوي. مثال په توګه موږ دا په هر ځای کې پېښېږي. په کوټه کې سړی ناست دی، په یو ځای کې تیز نیټ کار کوي، بل ځای کې ضعیفه کار کوي، یا هم په یو ځای کې بیخي کوي، یو ځای کې بیخي ضعیفه وي. خپله هم ملګرو په کوم ځای کې ژوند کوم ځای کې سیګنال سټریم ډېر ضعیفه ده. نو که چېرې هم ستاسو په منطقه کې سیګنال سټریم یا هم سیګنال ډېر ضعیفه وي، تاسو کولی شئ دغه ویډیو په وسیله هغه ځای معلوم کړئ چې په دغه ځای کې نیټ ډېر ضعیفه ده او په دغه ځای کې نیټ ډېر قوي ده. نو که چېرې هم تاسو دغه ستونزې سره مخ یې غواړئ چې دغه طریقه زده کړئ، نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. انشاءالله په دغه ویډیو کې تاسو مکمله طریقه درښیم. نو که چېرې هم ویډیو تاسو څه معلوماتي تمام شوه، ویډیو کې مو څه زده کړو، نو ویډیو سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، همدارنګه زموږ ټیک ټاک آی ډي همدارنګه زموږ پیج سره فالو کړئ. راځئ چې پر ویډیو باندې پیل وکړو. ملګرو دې لپاره تاسو په خپل شاوخوا چاپېریال کې معلوم کړئ چې زموږ شاوخوا انټرنیټ سیګنال سټریم کوم ځای کې ضعیفه ده، کوم ځای کمزور ده. نو ډېر اسانه دې لپاره یو اپلیکیشن د ضرورت ده. دغه اپلیکیشن هم ملګرو تاسو کولی شئ دا اپلیکیشن له پلی سټور څخه راډاونلوډ کړئ، استفاده ورڅخه وکړئ. نو کله مو چې اپلیکیشن راخلاص کړئ ملګرو، دلته د وای فای ده او دلته هم د ډیټا ده. کولی شئ که چېرې دلته تاسو کلیک وای فای معلومولی شئ کوم ځای کې تیز کار کوي، او که دلته مو کلیک وکړو کولی شئ ډیټا معلوم کړئ. نه خیر موږ سره وای فای نشته، زه غواړم ډیټا معلومه کړم. لومړی به تاسو ملګرو سټارټ ووهئ. نو کله هم چې ملګرو سټارټ ووهو ملګرو تاسو به دلته وایئ ډیټا به ملګرو ته انیبل کوو. هغې تر څنګ ملګرو تاسو باید لوکیشن آن وي. ښه ملګرو دا د مونږ لوکیشن ورته انیبل کوو. د دې څخه وروسته ملګرو تاسو دا ملګرو دا موبایل به داسې څنګه کوئ کرار ولئ. ما ته وګورئ ملګرو چې زه موبایل سره کوم ولم، همداسې به تاسې هم کرار دا موبایل همداسې ولئ. داسې ملګرو سمه ده، کرار به تاسو دا موبایل ولئ. نو کله چې ملګرو موبایل کرار بوته او خپل لومړني ځای ته تاسو راورسېدئ، نو موبایل به داسې ونیسئ. نو کله هم چې ملګرو موبایل تاسو ونیو، نو تاسو دلته پته لګېږي چې په دغه ځای کې انټرنیټ سپیډ دومره کار کوي او دغه ځای کې دومره کار کوي. خیر زه لږ تیز لاړم. نو که چېرې تاسو ملګرو لږ کرار راشئ، ورته وګورئ ملګرو 40 DTM او 40 DTM او دلته هم 40 ده او دلته ملګرو هم 40 کار کوي. په همدغه طریقه تاسو کولی شئ د خپل موبایل سیګنال سټریم معلوم کړئ چې په کوم ځای کې زموږ په شاوخوا محیط کې تیز کار کوي، په کوم ځای کې ضعیفه کار کوي. ملګرو دا کوچنۍ معلوماتي ویډیو چې ویډیو مو خوښ شي او شی مو ته زده کړی وي، نو زه بیا پر چې داسې خوندور معلوماتي ویډیو ټیکنیکل احمد یوټیوب چینل ته ما په لویه بخښنه کې خدای مسپارم. هر چېرته چې یاستئ ښاد او آباد اوسئ.